په اوږو باندې راغلل یو ځای ته ورسېدل 95% د افغانستان خاوره یې په لاس کې ونیوه هغه د بدخشان د سر نه یو څو ولسوالۍ چې پاتې وي هغه خلک راجیګ شول او هغوی مقاومت ورسره شروع کړو هغه یې آرام کړی شول نه اوسنی حکومت امریکایان ورسره و راغی دغه نظام یې جوړ کړ چې دا اوس موږ تاسو د دې ټریبیون څخه غږیږو دغه نظام هغه د خپلو اشتباهاتو په اساس باندې د خلک د خبرو څخه وایستل البته طالبان خیم د خبرو څخه یې وایستل دوی په عذاب کړل امریکایان یې په راس کې غوښتلي چې همدغسې وشي پخواني طالبان تبعید شوي طالبان یې ووژل مړی کړل په کورونو او کلو کې نه پرېښودل په څنګ کې زموږ په حکومت کې زموږ په نظام کې دغسې اشخاص وګمارل چې مامور هم غل و رئیس هم غل و قمندان هم غل و جنرال هم غل و ملا هم غل و ډاکټر هم غل و دغسې اشخاص یې راوستل د نظام واګې ورته په لاس کې ورکړي تاسو پوهېږئ د عسکرو د خوراک څخه د عسکرو د خوړو څخه هم غلا کول او اوس هم روانه ده دا په یو ولسمشر نه کیږي ولسمشر هلته ناسته قوي هوډ لري چې افغانستان جوړ کړي قوي هوډ لري چې دا خلک غرغره کړي قوي هوډ لري چې دا خلک ونیسي اما مسله دا ده کومو ته ورسیږي هیات په هیات چې رالیږي هیات هم د هغې نه غټ غل وي ورشي بل جنرال او قمندان ته ووایي چې رانیمې که تا چې پټي دي تا چې غلا دي مطلب مې دا دی طالبان هم که راغلل د پردیو په اوږو باندې دغه نظام پر مخ نشي وړی دوی مجبور دي چې د دې حکومت سره دوی مجبور دي چې د دې خلکو سره چې دی خو اوسیږي دوی مجبور دي چې د دې حکومتیانو سره لاس یو کي جوړ جاړی وکړي او که دا کار یې ونه کړه دوی 15 ورځې هم دلته نشي تېرولی طالبان وایي موږ دغه حکومت نه منو طالبان که هر څه وایي اما بین الافغاني مذاکراتو ته راځي په کلک هوډ کله چې بین الافغاني مذاکرات ته راغلل دوی به هغه څه مني چې ملت یې غواړي د طالبانو شرط دغه دی چې د دوی بندیان خوشي سي دوی راسن راځي مذاکراتو ته ولې دغه بندیان نه خوشي کېږي ښه په طالبانو کې هغه خلک هم پکې دي څنګه چې حکومت په دې رسنیو کې وایي چې اکثریت پاکستانیان دي خارجیان دي د نورو ملکونو دي ولې دغه حکومت ملت ته نه وایي ویل چې دغسې اشخاص هم پکې دي چې د نورو ملکونو دي او د طالبانو په لیست کې اچولي دي یوه موضوع هغه ده بله موضوع دا ده چې په دې کې هغه لوی کسان هم پکې دي لکه په وزیر اکبر خان کې چې ټانکر بم وچول هغسې کسان هم پکې دي یعنې د دې تفکیک یې کړی پکې چې کوم طالبان نو جرمونه تر یو حده کم دي او د کومو بې حده زیات دي هغه تفکیک کړی هغه سوله چې اوس راتلونکی ده په دغه قیمت نه ارزي چې دغه 600 بندیان ورلاس بالکل ارزي د سولې د راتګ دپاره نه یوازې دا خلک د ایله شي ډیر گذشت د نور هم وکړی شي طالبانو ته هم وایم دوی د هم گذشت وکړي حکومت د هم گذشت وکړي طالبان وایي موږ گذشت کلی دی هغه وایي چې زموږ یوازینی هدف دغه دی چې همدغه بندیان خوشي سي موږ راسن بین الافغاني مذاکرات ته راځو ښه یو بین الافغاني مذاکرات خو نه دي دا ښه خبره ده هغه وایي چې اوربان ته هم آماده یي چې بندیان به خوشي شي دوی به سره کیني اما بیا هم چې د افغانانو ترمنځ په میز باندې هغه سولې خبرې چې روانېږي په میز باندې څه اچول کېږي څوک څه غواړي اوسني وخت کې جګړې ته څوک لمن وایي ښه اوسني وخت کې حکومت خو دا نارې وایي چې راځئ اوربند وکړو په بل خوا کې دغه مسله ورسره خلک یادوي چې تاسو بندیان نه خلاصوئ په بله خوا کې طالبان عملا جنګ روان کړی اوربند بې له بین الافغاني مذاکراتو ممکن دی ولې نه دی ممکن شرط یې دغه دی چې بندیان باید ایلاسي خبره دا ده کله چې یو څوک غواړي سوله وکړي باید د مورچو سنګرون راکوز شي طالبان وایي شرط مو پوره کړئ موږ له سنګرونو راکښته کېږو دا په شرطونو نه ده که چیرې دوی شرط ږدي خو اما تړون لاسلیک شوی دی خو همدغه تړون دی تړون د چا سره تړون د امریکا سره امریکا څوک حکومت په چا پورې تړلی دی نه مسله دا ده دا طالبان په چا پورې تړلي دي یو څوک په چا پورې تړلي دي موږ دریم هېواد طالبان وایي موږ له امریکا سره همدغه تړون کړی دی زموږ شرایط امریکا راته پوره کوي دغه 4000 بندیان چې خوشي شوي دي تاسو فکر کوئ افغان حکومت خپله خوشي کړي دي ګورئ
د منمه چې تړون د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی دغه 4,000 بندیان د امریکا او د طالبانو د هوکړې پر بنیاد خوشي شوي دي او که یا افغان حکومت خوشي کړي؟ تړون د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی او دغه بندیان چې خوشي کیږي هم د هغې تړون پر اساس خوشي کیږي. نو دغه 400 چې پاته دي دغه ولې نه خوشي کیږي؟ اما مسله دلته ده چې حکومت د دې دپاره چې وښیي چې موږ ژمن یو سولې ته د کار یې وکړو. بندیان یې خوشي کړل مخکې د دې چې د افغانانو په خپل منځ کې خبرې پیل شي. اما د ټول نه مهمه موضوع دا ده چې طالبان او افغانان د یو بل ته باید گذشت وکړي، تیر شي. دا 400 500 بندیان چې پاتې دي دا د هم خوشي کړي ورته. دغه د بهانې به د منځه وځي. یعنې سوله قیمت نه لري. سوله قیمت نه لري. اما یوه مسله ده چې موږ ووینو چې دا سوله په داسې یو حالت کې راځي چې امریکایان وځي رانه، کفار وځي، خو د اسلام په جامه کې هغه کفار رانه نه وځي چې د 40 کاله افغانستان راته ټوټه ټوټه کړی. افغانستان یې هغه حالت ته رسولی دی چې د تاریخ او د سیالۍ څخه یې وباسو. ډېره مننه. هر څوک هر څه وایي به، خو زه باور نه کوم چې امریکا دې دا وعده ورکړي چې موږ قدرت تاسو ته سپارو. په هېڅ وجه دا باور نه. دا یو لومبی اصولي صاحب هم دې خبره ته یو هغه کې درلودی، اشاره یې درلوده. وروسته له دې نه په افغانستان کې نه یوازې طالب حکومت کولی شي او نه اوسنی حکومت کولی شي. د دې جګړې د پای ټکی فقط په افغانستان کې د مشترک حکومت جوړول دي. داسې حکومت چې په هغه کې ټول افغانان شریک اوسېږي. دا خو حکومت نه مني. د حکومت تر ټولو حکومت به بالاخره مني. حکومت خو بندیانو خوشي کول هم نه منل، حکومت ډېر شیان نه منل، بالاخره به مني. حکومت به داسې مني. هغه ورځ یو څو وخته مخکې ما د ښاغلي ولسمشر یوه خبره واورېده چې زه مسؤلیت لرم چې طالبان په دې حکومت کې را شریک ګډ کړم. یو څه یې وویل، وینې دا دوی مني. خو مشکل دلته ده چې دا اوس موږ په دغه یوې خبرې باندې دا څو ورځې زه په د میډیاو کې په دې پاف شریک وم چې 4,400 د خوښه کړل. دا 600 چې هر یو د اتوم بم شي هم دا وطن نشي ورانولی. یعنې باید خوشي سي. دا خوشي که لاړ شه چې یو وارې د طالب نیت معلوم شي چې طالب باید واقعا همدې خبرې ولاړ دی چې ما باندې راخوښه که زه میز د مذاکرې ترسره کړم. یو خوا به دغه نیت معلوم شي. له بلې خوا څخه هغه هوکړې چې امریکا ورسره کړې ده هغه به په ځای شي. دې وخت کې بیا د افغانستان حکومت کولی شي چې امریکا ته هغه وکړه چې وروره تا پرېکړه کړې وه دا د ما په ځای کړه. اوس دومره افغان حکومت دومره ظرفیت لري چې د امریکا او طالبان د هوکړې په مقابل کې ودرېږي؟ ګوره خو دا اوس دغه درېدل دي که فکر کوئ د دوی خپل نظر دی او که امریکا یې پر شا ټکوي؟ خو یو څه به وي. ګورې ښه دغه استخبارات عجیبه غریبه قصې لري. یو هغه د حکومتو خبرې دي، هغه ظاهري خبرې دي، دا د میز د سر خبرې دي. یو شاته د استخبارات پردې شاته نورې خبرې چې نورې خبرې د میز جابوس که څه راوځي. ممکن یو څه به ویل، یو خوا به ورته ویل کېږي ځان یې کلک نه کړه، دلته به دا یې امتیاز نشته. یو څه به وي. خو په هر حالت کې دا د افغانستان په ګټه نه ده، دا د موږ په ګټه نه ده. په هر ورځ چې په جګړه کې موږ په دغه وسلوال پوځ کې تاسې اوسط د ورځې 40 نفر حساب کوي، په یوه میاشت کې څومره کېږي؟ دا د دوه فامیلونه بیا اقل نار کورنۍ 15 نفر باندې ضرب کوي، څومره کېږي؟ اوس عین شکل سلامت او ملامت نه دي معلوم. اوسني وخت کې حکومت وایي طالبان تاوتریخوالی ډېر کړی دی، اما طالبان وایي د دوی شرط دغه پرسي طالب زندانیان دي پاتې آزاد سي، دوی باید راسم راځي بین الافغاني مذاکره. بخښنه غواړم، زه طالب اول خو دغه جګړه د امریکا ده، دا یې موږ جګړه نه ده، نه طالب جګړه ده، نه د دغه حکومت جګړه. جګړه امریکا را شروع کړې ده. امریکا د خپله جګړه ختمه کړه. امریکا د نور افغانان نه وژني. بله ورځ په دې باندې چېرې یو بحث و چې د جګړه افغاني شو، خو درست ده چې افغاني شو. امریکا خو جګړه ختمه کړې طالبانو سره. دوی خپله جګړه خپله یې ختمه کړه. اما هغه جګړه چې د موږ په اوږو باندې کېښوده، ښاغلي اوباما خپل خلک ویسته، بیا ښاغلي خلیلزاد ورغی دا پرېکړه ورسره وکړه. جګړه د افغانانو په اوږو کېښوده. د افغانانو په اوږو په دې دا د معنا نه چې یو دی حکومت، هم حکومت، هم طالب، هم عوام. دا اوس زیاتره قرباني د دغه جګړې عوام خلک دي، بېدفاع خلک دي، هغه مسکین و بېچاره خلک دي. وینې دا باید دوی ختمه کړي په شکل د اشکالو باندې په هر رقم چې کېږي. خو د طالبانو خبرو ته چې سړی غوږ نه چې ورور ما باندې راخوښه که زه میز د مذاکرې ترسره کړم، خو راخوښه یې کړه.
میز ته ورشه کښېنه هلته وګوره اول قدم کې وخت چې خبرې شروع کېږي باید یو وربند وشي د معینې مودې لپاره یا دویم لپاره وروسته افغانان دي بیا خپل منځ کې حتما یو تفاهم پیدا کولی شي یو لار پیدا کولی شي اما که په دې فکر کې طالب وي چې زه ورځمه په زور حکومت نیسم بیا حکومت کولی شم دا خیال و محال و جنون ده او که د افغانستان حکومت هم په دې فکر کې چې زه به نو دغسې دفاع کوم هره ورځ به دا خلک ځانونه ما لپاره وژني او بس موږ به په دې لنډ کروزرانو کې ښکته پورته ګرځو دا هم خیال و محال و جنون ده دا اوس وګورئ راځئ واقعیتونه سره ووایو تاسې د کابل له ښاره بیرون ووځئ دغه ولسوالۍ د کابل د اطراف ته ورشي راځئ همدغه واقعیتونه ووایي جنرال صاحب څوک ډېر ملاتړ لري په طالبانو او حکومت کې والله دا اوس طالبان ډېر ملاتړ لري دا اوس سړی چې ورته ګوري بیرون په هغه کې طالبان ډېر ملاتړ لري غیر دغه د ښارو خلک او دا د ښارو خلک هم اوس متنفره دي بیکاري بې امنیتي چور چپاول فحاشا رشوت خیانت خلک متنفره دي دا اوس ما بارها ویلي دي چې حکومت د خدای په لیاز اصولي صاحب دغه خبره ته مې یو څه درلوده صادق خلک کارآمد خلک باوجدانه خلک وګمارئ چې تاسې روابط له ولس سره جوړ شي دغه ما حکومت کړی زه په یو ولایت کې وم چې هغه 4 کاله ما سره و خو چې زه ورغلم ما دا مسله داسې ماته کړه موټر نه ده راتېر شوی خو په همغه مجاهد باندې مې اکمالات کړي دي ورور د افغانان دي دغه طالبان هم افغانان دي چې باوجدانه خلک یې باوجدان هغوی له دغه طالبانو سره په اصطلاح سره غوږ نږدې کولی شي تاوتریخوالی کمولی شي تفاهم کولی شي چې ورور عمومي وضعیته به کښېنو مه ته ما وژنم نه به زه تا وژنم مه ته دا وطن خرابوم نه به زه خرابوم عمومي وضع چې هر وخت راغله بیا به سره غږېږو خبره دا چې اوس مشکل په موږ په حکومت کې ده حکومت په 4 ډلو تقسیم ده په 4 ډلو ویشل شوی ده مارشال صاحب په جوزان کې مارشالي غواړي ډاکټر صاحب عبدالله د سولې د رئیس شه تر اوسه پر تا یوه خبره د د سولې په ارتباط له ده له خولې اورېدلې ده دا لوبه باندې سوله نه راځي ووره په دې رقم باندې ښه دا نن امریکا نو په رښتیا سره په تا به د خپل کومکونه قطع کړه دا مهمات یې در باندې قطع کړه دا تیل یې در باندې قطع کړه څه کوې موږ خو دغه حالت ولید خدای دې وبخي رو دې ښاد وي ما ته ډاکټر صاحب نجیب ویلي وایي په طلا باندې تیل اخلم څوک یې نه راکړي بیا څه کوې یعنې د ملامتیا ګوته دلته حکومت ته نیول بلکل حکومت مسؤلیت لري د حکومت په نامه ده حکومت مسؤلیت لري نو ته له هغې جنګي ډلې څخه څه توقع مه لره که نه توقع خو باید له حکومت وي توقع خو باید له امریکا وي چې جګړه یې راوړې ده جګړه یې شروع کړې ده طالب چې وایي زه په حکومت کې زه د حکومت شړلی رښتیا وایي د بل په کنفرانس کې د ولې شریک نه کړه ډېره مننه جنرال نو دا هغه نواقص او مشاکل دي چې د حکومت په دننه کې دي حکومت دې لطفا توجه وکړي لطفا د افغانستان په ولس زړه وسوځي او د طالب دغه بانې د خلاص کړه دا ولس خو به وپوهېږي چې وروره طالبه تا خو بانې کولې نو ملامت ته یې وروسته له هغه نه بیا بله لار ورته پیدا شي او که په دغه هغه باندې روان یو دا لاره ما د داوزي څخه خبر ده چې ترکستان ته ځي ډېره زیاته مننه بېرته راګرځو اصولي صاحب د حکومت همدغه کم ظرفیتي د دوی کم حاکمیت او فساد غلا چور او دغو ټولو ته په پام سره د سولې معادلې ته رسېدلو کې اوس څوک ملامت ګڼئ اول به راشو دې ته دا حکومت د چا نه جوړ دی له چا جوړ دی شپېته اویا نفره دي تقریبا 6 کلونو راهیسې پر همدغه باندې تغییر و تبدیل کېږي په لویه کې د 200 کسان دي مګر په دې لاندې مامورینو کې څوک دي دوی همدغه خلک دي ما وتایو که دوی هغه پاس خلک دومره غلا کوي خو دومره غلا خو د وړم کوي لاندې مامورینو کې خو هم هر یوه د خپلو خپلوان څخه راوستلي داسې نه ده په ټوله کې نه ده دغسې تاسو لاړ شئ د هر ځای مامورین شته پکې د هر قوم دي د هر ولایت دي د هر ځای څخه دي مګر د هر څوک چې راولي ما مخکې وویل
مایل د غله دپاره یو هیات چې تعیین کړي هغه فکر وکړي چې دغه دا هیات به لاړ شي هلته به پاکي رامنځته کړي خو هلته چې لاړ شي ورته وایي چې د غلا را نیمه که نیمه دې ته ورکړي بیرته راځي چې خیر و خیریت ته هلته څه نشته خو حکومت د چوکاټ ته ولې سزا نه ورکوي کیسه هم دلته ده چې اوس په چا نیسي غل په چا نیسي ملامتیا ګوته چا ته بیرته نیول کېږي جګړې ته چا لمن وهلی خو همدغه فساد دی چې جګړې ته یې لمن وهلی ګورئ ملامتیا ګوته همدې خلکو ته دې ملت ته نیسو د خلک د دوی څخه راجګي ملت ته خو دوی رجوع نه ده کړې همدغه حکومت دا څوک دي د نظام کې اوس څوک دي په ملکي کې څوک دي په نظامي کې څوک دي ما وویل ګوره والي د غل دی دا خو پخواني والیان نه دي والي د غل دی غلا کوي راځئ ماته نوي والیان راوښیاست د نوي کابینه کې چې راغلي دي کوم والیان دي پخواني والیان دي او که اوسني نوي والیان دي پخواني هم شته دا له ملت څخه راپورته سوي دي همدغه والیان تاسو ملت ته وښیاست کوم یو د ملت په خوښه باندې راغلی دی نو ملت ته څنګه ملت ته وړاندې کړي دا ستاسو خوښ دی او که نه دی خوښ خو د ملت په خوښه باندې به راځي ګورئ د همدا حکومت د ملت څخه جوړ دی رایه ورکړې ده ولسمشر ته کوم کار یې ملت ته کړی دی همدا اوس چې تا راجګ کړي تا یو ځای ته ولیږي همدا ځوانان راوستي دي ځوانان راوستي دي پاک ځوانان هلته چې ولیږي غلا کوي ما ولیږي هلته غلا کوم ملامتیا بیرته چا ملامتیا د ملت ته یو ولسمشر څه کولی شي ملت اوس د چا سره دی مخکې جنرال صاحب ویل چې ډېر ملت ته طالبان سره یوه مداخله وکړم اصولي صاحب مهرباني ګورئ دلته یوه خبر ده موږ په ولسمشر باندې خبر نه کوو موږ په سیستم خبر کوو خبره د نظام ده ګورئ او خبره د نظام ده نظام د اول ورځ چې جوړ شوی دی په سمه توګه نه دی جوړ شوی د کرزي په اوایلو کې دا نظام چې جوړ شو دغه د بنسټ ډبره کېښوده ګورئ په هغه وخت کې سرمایه گذاري په چا وکړه سرمایه گذاري په هغه خلکو وکړه چې ملت یې وژلی و په هغه چا یې وکړه چې د ملت منفور خلک وو په هغه چا یې وکړه چې د کابل د خلکو په سر میخونه والي وو اردو یې ړنګه کړه پاکستان ته یې زموږ اردو بخشش کې په تحفه په ډالۍ کې ورکړه زموږ ټانکونه یې مره کړل دوی ته یې ورکړل زموږ افغانان نهید ته ورته په سلهاو نور افغانان یې د جنسي تیری پې وکړل ناموس ته یې بد وکتل هغه خلک یې راوستل قدرت یې ورکړم وایي پړسول د اوس هم پړسېدلي دومره پړسېدلي دي چې نه ولسمشر غني دا باد وباسلی شي نه هم بل قماندان والي کولی شي دومره پړسېدلي دي علت څه دی علت دا دی چې امریکا غوښتل چې همداسې ضعیف او کمزوری حکومت په افغانستان کې موجود وي اوس له دغه وضعیت څخه د وتلو حل لاره څه ګڼئ خو همدغه سوله به وي حل لاره دا ده چې حکومت او طالبان په دې فکر کې شي چې څنګه سوله راولو که سوله رانولي په دې متیقني چې امریکا په پاکستان فشار نه یو شي ته اشاره په طالب او حکومت کې اوس څوک ملامت ګڼي په رښتین ډول باندې چې دلته دا خلک واوري خلک یې وویني یو شي ته زه غواړم اشاره ولرم هغه دا ده دغسې افغانستان یو نوی هیواد ده ترقي یې کړې ده میدان یې هوایي شته د افغانستان سفارتونه شته ده سړکونه شته ده نظام ده حتی افغانۍ مو یوه افغانۍ مو د پاکستان له دوه کلدارو سره مخامخ دا معمولي خبره نه ده بیا دغه پرمختګ هم د دومره ستر طالب مقاومت په مقابل کې چې تر شا یې ډېر نور ابرکرتونه هم ولاړ دي زه فکر کوم چې دا نظام که هر څومره کمزوری ده دا یو غنیمت ده په دنیا کې ډېر داسې نظامونه شته دي چې هغه به تر موږ زیات کرفت وي یا به فساد وي خو دې معنا نه ده چې خلکو د ټوپک راخیستی هغه د خلک یو بل سره ووژني یا د جګړه وکړي زه فکر کوم چې دلته د طالبان دا فکر کوي چې امریکایان وځي د دې معنا دا ده چې قدرت دوی ته سپارل کېږي زه فکر کوم په قطعي معنا دا داسې نه ده ولو که افغان حکومت کمزوری ده خو افغانستان تبدیل شوی ده دا هغه افغانستان نه ده چې په 1994 کې د استاد رباني خدای پاک مغفرت دغه کډوالي افغانستان بالاخره به افغان مذاکرات پیل کیږي او افغانستان چې څومره سیاسیین دي که هغه د نن د اشرف غني سره خلاف دي که هغه استاد عطا ده که محقق ده که خلیلي ده که نور کسان دي خو د افغانستان د تیرو 60 کلونو لاسته راوړنو باندې هغوی ټول متفق دي او په دغه باندې د طالب سره معامله نه کوي ځکه که دغه معامله ترسره کېږي بیا هر څه منځته ځي ډېره زیاته مننه جنرال صاحب وروستیو کې حل لاره چاره څه ګڼئ او طالب اوس فکر کوي د طالب جګړه چې مخکې د جهاد نوم ورکاوه اوس څه فکر کوي د شر او فساد جګړه د ناروا جګړه یې ګڼئ بین الافغاني جګړه د دواړې خواوې پکښې وژل کېږي افغانان دي مسؤلیت یې چا ته راجع کوي او بالاخره ټول منلې لاره یې څه ګڼئ بخښنه غواړم روان صاحب دلته نه د جهاد مسله ده نه د کفر د مسلمان مسؤلیت یې چا ته وګرځي خبر خلاصه ده دا د قدرت جګړه ده
یعنی طالب هم د قدرت لپاره کوي او حکومت هم طالب د دې لپاره جګړه کوي چې وایي زه په حکومت کې وم، زه د حکومت شړل یم، زه بیا خپل حکومت غواړم. وینې هغه د دې لپاره جګړه کوي او دا خو دې لپاره جګړه کوي چې نه دی پرېږدم. زه د یوسفزي صاحب له خبرو سره بیخي موافق یم. بارها ما دا تاسو له مې ویلي چې زه افغانان ممنون و مشکور دي نړیوالې ټولنې له مرستو د نورو غوڅ کې دي چې دلته دیموکراسي راغله، دلته ازادي بیان راغله، دلته پوهنتونونه راغله، دلته درسونه راغله، دلته بیا موږ وسلوال پوځ جوړ کړ څه څه. ولې یوه خبر ده په آخرین تحلیل کې زه په حکومت باندې کوم چې حکومت خصوصا په ډاکټر صاحب اشرف غني باندې چې تا ته چې هر څوک دغه مشورې درکړي ګوره چې کاندې ته دې ټیل وهي. موږ دا تجربه تېره کړې ده لیدلې دي چې څنګه نظام په څه رقم باندې سقوط وکړ د ډاکټر صاحب نظام. موږ هر څه درلودل، موږ ډېر پیاوړی حکومت و، ولې سقوط هم وکړ. په د لارو کوڅو کې هر شی وسله غورځول او ځان ویست چې داسې نشي. دا یو. دویمه خبر ده په امریکا باندې دغه کوم چې امریکا نه تاسو د انګریزانو قسم مه کوئ لکه چې دلته موږ ته د پاکستان مسله پرېښوده او دا کلونه کېږي چې په دې موږ قرباني ورکړو. خپله جګړه خلاصه کوئ، موږ او تاسو دوستي به دایمي وي، طالب هم دوستي در سره کوي، موږ به هم کوو، بل به هم کوي، هر یو به کوي، او خپله جګړه خلاصه کوي بیا شریفانه لاړ شي خپل وطن ته. ډېر زیات مننه. اصولي صاحب طالب څخه څه غواړئ بالاخره حکومت کار کمي که فساد ککړ وي که په هر ډول ناخوالو سره مخامخ وي د طالب خو مخکې جګړې د جهاد نوم ورکوي، اوسني جګړې ته کوم نوم ورکوئ؟ طالب باید په دې پوه شي چې اوسنۍ جګړه د طالبانو د حکومت جګړه نه ده. 40 کاله کیږي چې جګړه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ده. 40 کاله کیږي چې پاکستان د افغانستان سره ولي ترورستان رالیږي، ترهګر رالیږي، افغانستان په ورانوي. همدا طالبان به سبا راځي د حکومت سره به یو کیږي، بیا به بله ډله رازیږي، همدا طالبان به د دغه خوا د دوی سره جګړه کوي. بنان په دې باید پوه شو موږ افغانان چې موږ د پردیو د لاس نانځکې ګرځېدلي یو 40 کاله. د هرې خوا کمونستان نانځکې وي، مجاهدین نانځکې وي، طالبان نانځکې دي او حکومت هم په همدې ډول در واخلي. بنان د ټولو موارد ته په کتو سره د ټولو د لاسه باید راوځو، جرګې ته کینو، مرکې ته کینو، د پردیو لاس لنډ کړو. ډېره مننه. له تاسو درې واړو څخه مننه کوم چې بحث کې مو ګډون وکړئ. قدرمن لیدونکو له تاسو څخه مننه، وخت مو پای ته رسېدلی. تر بیا ښې چارې ولرئ.